هلکه تا ته خو در معلوم دی چې په دا 2-3 ورځې کې الیکشن دی نو د علاقې والا راوغواړه ماښام دعوت ورته وکړه ښه مسته ډوډۍ به ورکړو د علاقې والا خلکو ته یا خانجي تر ډوډۍ کیسه سره تېره ده نن سبا خالي یو شی چلی شي څه شي دا خالي دا شی چلی شي بس بل یو شی نه چلیږي نن سبا ښه و پیسه چلیږي او نن سبا پیسه چلیږي هر کار چې کوي په پیسه بیا کوي شکر دې موږ ته خدای راکړی ده نو ورته دی وکړه بس د کلي والا ځوانان له ورڅه ګور ته 2,000 روپۍ ورکړه ورته دا ور چې ووټ ضایع نه کوي صحیح ده بېغمه څه اوس یې ګوره پیسې خالي راکړم بس ورکړه د علاقې والا اوس یې ګوره واخه دا 2,000 روپۍ ووټ ضایع نه کړې عثمان ته به ورکړې صحیح ده مننه واخه دا 2,000 روپۍ د ووټ را روان دي ووټ ضایع نه کړې ډایرکټ به عثمان ته ورکړې صحیح ده مننه خور وده څنګه نمبر سیده کړی ورته نیولی دی ووټ خو را روان دي ووټ ضایع نه کړې دا 2,000 روپۍ واخله ډایرکټ به د عثمان پیټۍ کې واچوې صحیح ده مننه دا د چیشته زرداد خان نور خو د سر خلاص دی ووټ ضایع نه کړې ووټ به عثمان ته ورکړې صحیح ده بالکل بس وغواړه هلکه ناوخته دی تر منډه که ورسه دا مټایانې راوړه دا خلک راځي مبارکۍ له ته ما ته دلې ناستې ودره خانجي سوار رزلټ راسي بیا مټای راوړ ښه ته اوس شک کې وینې چې زه ارامېږم د ما څه نه څوک ګټی شي مټایي راوړه ورسه ټلیفون دا خانجي الیکشن رزلټ هم راغلی شاباش تر منډه که مټایي راوړله بیداره سه یا خانجي موږ وبایلی څه وایه چا وګټئ هله موږ سره هغه جام ولاړو هغه وګټئ هی څه وایه هغه وګټئ ته در ځان مبارک هاي 2 نمبرو دای مذهبو پیسې مې د ما څخه واخیستلې او ووټ مې دغه سړي ته ورکړئ ډېر 2 نمبره خلک یاست واه خو مه بده وه دا 2 نمبري مې هم له تا زده کړې ده څه مطلب ستا د خبرې څه مقصد دی زما د خبرې مطلب دا دی چې د نن څه 15 کاله مخکې د الیکشن وګټئ ورک وې بیا د اوس الیکشن 4-5 ورځې مخکې دا ستا مخ موږ ویل دی 15 کاله پیسې مې د ما څخه واخیستلې ووټ مې دا غریب ته ورکړئ د دې څه حیثیت دی غریب سړی دی دی بس تی څه اواز لري ځای ورسوي دی په خپله در په دره دی نو په تی څه آباد کړي دغه غریب سړی چې دی دا زموږ دپاره ښه دی زموږ دپاره دغه سړی چې دی ډېر حیثیت لري دی زموږ دپاره لري موږ د ده دپاره لرو زموږ سره په خاوره کې هم کښېني پر تور هم را سره ځي پر سپین هم را سره ځي په درد هم را شریک دی په غم هم را شریک دی په شادي هم را شریک دی ته کومه کیسه لرې کروپټي سړی سرمایهداره سړی 15 کاله بعد مخ را ښکاره کوې په اسلام آباد کې ناست یې ته زما په درد خبر یې زما په غم خبر یې په چیش زما په چیش تا ځان خبر کړی دی سره عثمانه عزت مې دغه ږدي چې ولاړ شو ښه راځه ملګرو الیکشن را روان دی خپل ضمیر ته وګورئ ووټ ورکړئ که دا سرمایهداران دي که دا خانان دي چې هر څو غټ سړی دا د عوام د ووټ محتاجه دی د عوام په ووټ کې ډېر غټ طاقت دی لږ سوچ سمج وکړئ حقداره سړي ته ووټ ورکړئ که مې چیرې زموږ دا کوچنی میسج خوښ شوی مخکې سره شیر کړئ چې هر ځای ژوندي واوسئ السلام علیکم